ته ولاړ شې ستا یې دی نږدې راځه کیک د واده کیک څنګه پرې کېږي دا په ځنه مونږ دا شی ټولنې دي چې دا په کور کې پرې کوي که نه ناوې زوی په ګاډه کې ناولي دا ټول خپلوان دوستان که د ناوې وي که د زوی وي دا ټول دوستان راغونډ وي ګانا کې سټارټ وي میکسر وي سندرې وي ببلالې وي د خدای جامه کې کوي دا چې کله چورګۍ وي تاروخ وي پوه شوې چورګۍ څه ته وایي چاکو چورګۍ چاکو ته وایي چاکو دا چاکو چې راخلي کیک په مان پرې کړي هغه خوشحاله خپلوان چکچک وایي ها چې کله یې چکچک والو اول د زوم عاري دا زوم یې لږ لږ دارې کوي د خولې ته چاته بس کوي د ناوې ته ناوې ته یې ورو ورو دارې کوي ناوې اول شرمېږي نه یې کې چې څو ښه په تانګ کړم چې خوله چې نه دارې کوم بیا خوله چې بیا بېخ نه دارې کوي دا خوشحاله شي بیا دا چې څومره ځانډونه وي دومره خوند وي که نه یا کله کله یوه نیمه نیمې وي پر وغورځي چې پر وغورځي ټیکه تېر شي مراسم یې هر شی ټیکه ختم شي بعضې دی بیا ساتیره خلک وي پازوبوي نه وي دومره پازوب کړي چې د شیبې خوندورې شي کله لوست نه دارې کړي کله یې دارې کړي کله بیا دارې کړي کله یې کله دارې شي دا شی نه وي چې تو سې دې هم پورو بارو ساتر دی و یو نه کې به شرمېږي داسې هم به هم شرمېږي یو نه کې په سترګې نه شئ ښه شرمېږئ دوستانو نه شرم نه بیا به یې چې وکیل صاحب دومره تخیل یا هو دا شی نه چې تو ته در نیولی نه ها پورته څه هم به احترام به خورې کله چې پازو پې کې پوه شوې دومره یې پرې نه دی څوک چې خولې دې نه لګول نه په دا ګوتو نه پوه شوې زنه زنه ناوې دي شوخکۍ د هله ګت یا شوري هغه د هله ګت یې شوري وکیل صاحب ډېر زنو سبا پې کوي ډېر احترام کوي چې ناوې خوږ نه کوي زنونه خوږ نه کوي چې بیا به وروي پوتې ډاکټرونو ته ښه شوه ښه تکړه شوه هو کسه یې خدای ته ورته قرآن نه تو ستا زه شرمېږم چوکۍ مو ترې نه د ډېرو زمانو دا د کیک د واده د کیک د مټېدو طریقه نه ده زده او تا وغوښتل چې خپله داوطلب حاضر سي چې ټولو ته دا د کیک د مټېدو طریقه ور وښایه نو کیک څه رقم مټېږي دا د واده کیک دا اینامسک چې ورته وایي مننه وکیل صاحب ویلې نه د کیک د ماتېدو طریقه چې ده لومړی به ولاړ سي او په مشخص ځای کې به ناوې ناسته وي ګیلاس به راونیسئ کله د ګیلاس راونیوه یو میز په منځ کې یې یو سم ته کرسۍ او بل سم ته هم کرسۍ وي په یوه کرسۍ به دي کښېنوي او په بله کرسۍ به ته کښېني کله د چې کښېنوله هغه نه وروسته به چړه وي هغه چړه تا ته داسې نه درکوي په خوست کې یو رواج دی هلته مقصد ده چوړه ته بیا خپلې پیسې په غواړي پر چاړه باندې پیسې باندې د چا سره چې چاړه یي د هغه خپلې پیسې پر غواړي هغه نه پیسې دې نه غواړي چې مقصد دا دومره چوړه هغه ته مقصد هغه ځای کې دم دروز وي که نه هغه نه بیا ته نه پیسې غواړي که غواړې نه لاړ پیسې زر ورکړه چوړه ورنه راواخله کیک بیا به دا نو د زوم په هوښیارۍ پورې اړه لري زوم په هوښیارۍ پورې اړه لري پیسې چې څومره زر ورکړي دومره مقصد په هغه چاړه زر درکوي کیک پرې کولو طریقه په مثلث شکل ده یعنی دا شی باید پرې شي دا شکل باندې پرې شي او هغې نه بعد مقصد دا نوی ته لږ به کیک ور نږدې کړي خولې مې اوبه وکړلې بیا داسې بیا به ورنه داسې لکه به ښه په تکلیف کې که نه او مقصد غوږ ورته ونیسئ ځوانې ما خبره مه بره چې مقصد دا دی اول ورته چې کیک دې نه دی خوړلی یا بره کتیش دی نه بعد کیک په ما مې کیک باندې ته ور وسکه مقصد کیک د دې مخ له ما مې لګلا پوزه په مخ باندې له پوسیله نه بعد یم تا ته مقصد تا مو کبه شي و تا ته کیک درکیا و اول زوم ناوی ته کیک ورکړي که ناوی زوم ته کیک ورکړي نه باید زوم جرأتي وي باید زوم ناوی ته کیک ورکړي او که ناوی زوم ته کیک ورکړي اول د واره بیا څنګه کېږي یا تنه بغه کې چې دا مقصد بیا ثبوت د زوم لاندې کېږي که نه ښه بیا په زوروار شو دا نظام اصطلاح دې ته وګوره یعنې اول باید زوم کیک ورکړي اول باید زوم کیک که ناوی کیک ورکړي بیا پر زوروره کېږي بیا پر زوروره کېږي په دې باندې زه نه وم خبر زده مو سو د چا نه دی زده سوی د ټولو مننه جار خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک
خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک یاره ته خو ډېر شوق یې تا سره مې وعده کړې وه د کارتو ښه خدای دې نیک مبارک وچه تا چې هم درته خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک دوستانو دا نو د ناوې کالیږي خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې بختور خدای دې بختور خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې بختور خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې بختور خدای دې بختور خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې نیک مبارک خدای دې بختور خدای دې نیک مبارک باندې